دغه رنګ په یو موقع باندې یو ځوان باچا د حکومت او د تخت خاوند شو او هغه په خپله باچاهۍ کې هیڅ خوند او مزه ونه موندله. نو هغه حیران شو، پریشان شو چې دا څنګه چل دی، زه په خپله باچاهۍ کې نه خوند موممه نه مزه موممه، دا څه وجه کیدی شي؟ نو خپل ملګري راوغوښتل او هغې نه یې تپوس وکړو چې دا څه وجه ده. نو ملګرو ورته وویل چې باچا سلامت، مخکې چې کوم باچاهانو هغې به یو لاره اختیاروله او هغه لاره ته نه اختیارې، د هغې د وجې ته خوند او مزه نه مومي. نو دې باچا ورته وویل چې هغه لاره کومه یو ده ما ته وښیه چې هغه زه مې اختیار کړم چې د دې باچاهۍ نه څه خوند او مزه واخلم. نو هغه ملګرو ورته وفرمیل، ویل ورته چې هغوی به د وخت چې کوم علمای کرامو، نیکان پاکان صالحین بزرګانو، هغه به یې راوستل او خپل محل کې به ځان سره کړل او هغې نه به د بد کارونو نه منعوالی، یعنې هغې ته به ویل چې کوم زه د ګناه کار کوم هغې نه ما منع کوئ او کوم چې ښه کارونه یې هغې ته ما رابلئ د الله جل جلاله د راضي کولو دپاره. نو هغوی به بیا د باچاهۍ نه خوند او مزه اخیستله. نو باچا سلامت ورته وایي چې دا لاره ما هم پکار ده چې زه اختیار کړم. ملګرو ته یې عرض وکړو چې تاسو لاړ شئ او دغه رنګ د وخت علمای کرام او د زمانې بزرګان راولئ چې زه یې دلته ځان سره په دې محل کې کړم. نو کله چې هغه راوستل نو هغوی ته یې وویل چې تاسو به ما د ګناه کار نه منع کوئ او دغه رنګ کوم چې نیک کار یې هغې ته به ما رابلئ چې الله جل جلاله ما نه چې کوم دی هر ټیم راضي وي. نو دغه رنګ چې دا سلسله جاری کړه ده، نو د علمای کرامو په صحبت کې دغه رنګ چې کوم دی علمای کرامو، نیکانو، بزرګانو به ورته د ګناه کار نه به منع کولو او ښه کارونه به ورته ښودل د الله جل جلاله د راضي کولو دپاره. دا سلسله همدغه رنګ جاري وه چې په دې کې 400 کاله د ده باچاهي قایم او ثابته شوه په دې علاقه او په دې ملک باندې. د دې نه پس بیا چې 400 کاله تیر شو، نو 400 کاله بعد دا باچا په یو محل کې په یو ځای کې ځان له ناستی دی او هلته دله ابلیس شیطان راغلی دله. نو دا باچا ورته وایي چې ته څوک یې؟ نو باچا ته وایي چې زه خو ابلیس یم، شیطان یم. نو دلته څه کې؟ نو ابلیس ورته وایي چې ته څوک یې؟ نو ابلیس ته وایي چې زه د حضرت آدم علیه السلام د اولاد نه یو سړی یم. دا جواب یې ورته ولې ورکو؟ دی څنګه داسې یو عجیبه انداز کې ورکو؟ ځکه چې د علمای کرامو او دغه رنګ بزرګانو سره په صحبت کې 400 کاله شوي، دا د هغې کمال. بیا چې کوم دی شیطان ورته دغلته یو وسوسه خوري او دغه وسوسې د وجې نه د دې باچا 400 کاله عبادت په سین باندې لاهو کېږي او دا هلاک کېږي او هلاکت طرف ته یې مایله کوي. ابلیس ورته وایي، ازلي بدبخت ورته وایي شیطان چې ظالمه تا 400 کاله تا په دنیا باندې تیر کړل او ته چې کوم دی دغه رنګ ژوندی او ته چې وایې چې زه د حضرت آدم علیه السلام د اولاد نه یو سړی یم، نو هغه خو چې کوم دی هغې له مرګ خامخا راتلونکی دی او هغې له مرګ راځي. نو 400 کاله چې ستا په دنیا باندې وشو او ستا باچاهي همدغه رنګ قایمه او ثابته پاتې شوله، اوس خو ته معبود یې، ستا عبادت یعنی ته د عبادت لایق چې دا کم لاندې طبقې والا خلک دي چې دا ستا عبادت وکړي. نو دغلته چې کم دی د باچا په ذهن کې یو ټک راوستلو، باچا یې ګډ وډ کو، مشوش یې کو چې او کنه زه خو 400 کاله په دنیا باندې دغه رنګ قایم او ثابت زه پاتې شوم او زما باچاهي اوس خو دې خلکو له پکار دي چې زما عبادت وکړي، هم د دې یو شیز کمی دی. شیطان هم ورته ویل چې هم د دې یو شیز کمی دی. ته سبا چې شي نو دې خلکو ته همدغه رنګ اعلان وکړه، اعلان ورته وکړه چې تاسو زما عبادت کوئ، دې نه بعد ما له مرګ نه راځي او تاسو له به راځي، ځکه چې زه معبود یم. نعوذ بالله. بس چې کوم دی دغلته باچا په عقل باندې فیصله وکړه، تفشیش یې ونه کو د دې خبرې چې په عقل باندې فیصله وکړه. سبا په منبر باندې کېناستو، د خپل قوم د خپل ملک قوم او علاقې قوم ته وایي چې ما په دې 400 کالو کې تاسو ته یو خبره نه ده ظاهره کړې او اوس یې زه تاسو ته ښکاره کوم چې هغه خبره دا ده چې تاسو به زما عبادت کوئ، ځکه چې زما 400 کاله وشو زه په تاسو باندې باچاهي کوم
بس د دې نه بعد زه ستاسو معبود یم، تاسو به اوس زما عبادت کوئ. بس د دې خبرې نه بعد ډایرک الله جل جلاله د هغه وخت نبي ته وحي راولېږله او په وحي کې ورته وفرمایل چې ته لاړ شه او ده ته خبر ورکړه چې تر کومې پورې ته په سیده لار باندې وي او د علما کرامو او دغه رنګ بزرګانو صالحینو په صحبت کې وي، نو ستا باچاهي، ستا عمر، ستا محلونه، ستا هر څه ما بلکل سلامت ګرځولي وو او سلامت مې ساتلي وو. او اوس چې ته کله د الله جل جلاله نافرمانۍ طرف ته مایله شوې، نو الله جل جلاله به تا ډېر زر هلاک کي. نو الله جل جلاله نبي ته په وحي کې دا هم وفرمایل چې زما دې په خپل عزت او جلال باندې قسم وي چې په هغه باندې به د بخت نصیر غوندې ظالم باچا مسلط کړم. نو بخت نصیر باچا چې کوم دی څه وخت بعد دا یو غټ جنګجو په دغه وخت کې ډېر ظالم هم نو هغه چې کوم دی راغلی څه وخت بعد او حمله یې په ده باندې وکړل او دی قتل کړو او د ده چې څومره خزانې وي د سرو زرو هغې چې کوم دی هغې نه هر څه ډک کړل او ځان سره یې یوړل او دا دغه رنګ خالي پالي پاتې شو، قتل شو، د دنیا نه کافر لاړو. که چېرته دې باچا په عقل باندې فیصله نه وی کړی نو دا باچا به نه هلاک کېدو. که چېرته د علما کرامو سره ناستې وې واپس او دا چې کوم دی په دې ذهن کې دا کمې خبرې راغلی وي او دا صحبت یې بیا حاصل کړی وي نو دا به نه هلاک کېدو. خو په عقل باندې فیصله وکړه او شیطان ابلیس بدبخت ورله رالی 400 کاله عبادت او دغه رنګ په دې 400 کاله کې به د څومره خلکو سره احسانونه کړي وو، د چا نه به یې دعاګانې اخیستې وي، څومره یو غټ بزرګ به و په آخرت کې او دلته به څومره ثوابونه څومره اجرونه به ورته میلاوېدل او لاړی د دنیا نه کافر. ولې د په عقل باندې فیصله وکړله. نو برای کرم په عقل باندې فیصله هېڅکله هم نه کول پکار. کله چې ته یو مشکل راغلی د وخت چې کوم علما کرام یي کوم د سره په علاقه کې راسه هغې سره کښېنه، د الله جل جلاله مینه په زړه کې ځان سره واخله، دغه رنګ چې کوم دی د بزرګانو صحبت حاصل کا، نو انشاءالله تا ته به رزق هم راځي، تا ته به عزت هم راځي. الله جل جلاله به دې د ذلت نه بچ کوي، الله جل جلاله به ستا رزق فراخه لري. خو چې ته کله په الله جل جلاله باندې یقین او هر څه ستا مضبوطي، ستا په زړه کې اخلاص وي، ستا چې کوم دی په هر عمل کې اخلاص وي، نو الله جل جلاله به تا ته خپل د رزق خزانې، خپل د عزت خزانې هر څه به درته کولاوي. الله جل جلاله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او دا زموږ ریل اسلامي سټوډیو چینل دی، دا ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله وخت په وخت به تاسو ته اسلامیک ویډیو میلاویږي. ډېره مهرباني، جزاکم الله خیر.